در پسرې سلینامه سلامونه ستړي مسئ تاسو شال ټلویزیون څخه د لنډو خبرونو لیدونکي زموږ قربانه مزلیفه کاکړ د نړیوال سره صلیب فدراسیون او د افغان سه میاشتې ټولنې په یو راپور کې ویلي د افغانستان له نیمایي زیات وګړي یعنې 23.7 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړتیا لري. دغه دواړو ادارو لیکلي د اړتیاو اصلي لاملونه د اقلیمي بدلون اغیزې، د ښځو د کار مخنیوی، د وګړو بې ځایه کېدل، اقتصادي ستونزې، د خوراکي توکو کمبود او د روغتیايي سیستم جدي نواقص شامل دي. د افغانستان او نړۍ د کرکټ مشهور ستوري راشد خان د 50 میلیونه افغانۍ میاشتني عاید په لرلو سره د نړۍ تر ټولو زیات معاش لرونکی لوبغاړی په لیست کې ځای لري. د هند رسنیو د راپورونو له مخې راشد خان د ګجرات لوبډلې غړی دی. په کلني ډول 900 میلیونه افغانۍ معاش اخلي. راشد خان چې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې یو له اغیزمنو لوبغاړو څخه دی، اوس مهال د هند د غوره لیګ IPL یو له سترو څخه شمیرل کیږي. د افغانستان په چارو کې د کاناډا ځانګړي استازي ویلي که طالبان د افغانو ښځو او نجونو او بشري حقوقو په اړه په خپلو پالیسۍ کې بدلون رانهولي، دوی به یې پر وړاندې له نورو هیوادونو سره په ګډه د عدالت نړیواله محکمې کې عریضه وکړي. نوموړي ویلي که څه هم دوی د عدالت نړیوالې محکمې ICJ ته د کاناډا، هالند، استرالیا او جرمني د شکایت په اړه د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ته حوال ورکړی و، خو په خبره یې د یوې میاشتې په تېرېدو لا هم د طالبانو له لوري د ډیپلوماټیکو لارو د خبرو اترو لپاره کوم ځواب نه دی ترلاسه شوی. کاناډا، هالند، استرالیا او جرمني په 13 سپټمبر میاشت کې د افغان ښځو او نجونو پر وړاندې د طالبان د توپیریز چلند او بندیزونو په اړه د حساب ورکونې لپاره د عدالت نړیوالې محکمې ته د شکایت وړاندې کولو خبره کړې وه، چې وروسته له شلو زیاتو نورو هیوادونو یې هم ملاتړ وکړ. جاپان غواړي د بامیان تاریخي ابدو د رغونې په برخه کې مرسته وکړي. د جاپان سفیر تاکایوشي کورومایا د بامیان له والي عبدالله سرحدي سره په کتنه کې وویل توکیو به د بامیان د تاریخي ابدو په بیا رغونه کې همکاري وکړي. د بامیان د والي ویاند عبدالصبور سیغاني وایي د اقتصادي همکاریو دوام او د پراختیايي پروژو پلي کول هم د جاپان د سفیر له لورې د بامیان والي ته ورکړل شوي ژمنو برخه ده. جاپان له امریکا او هند نه وروسته د افغانستان په بیا رغونه کې زیاتې مرستې کړې دي. په افغانستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنري دفتر په یو اعلامیه کې ویلي چې په دایکنډي ولایت کې شل ښځې د قابلګي له 2 کلنې روزنیز کورس څخه فارغه شوې دي. د یاد دفتر د څرګندونو له مخې دغه پروګرام د میندو او ماشومانو د مړینې د لوړې کچې د مخنیوي لپاره په پام کې نیول شوی و. د ملګرو ملتونو دفتر ویلي دوی به په افغانستان کې د ښځو ملاتړ ته دوام ورکړي. امنیت شورا عمومي اسامبلې ته په یو لیک کې د ملګرو ملتونو نه 50 غړو هیوادونو اسرائیل د فلسطین، لبنان او د منځني ختیځ په نورو برخو کې له نړیوالو قوانینو په سرغړونو تورن کړي دي. 50 هیوادونو پر امنیت شورا د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه غږ کړی چې پر اسرائیل د وسلو د خرڅولو یا لیږدولو د بندولو لپاره سمدستي اقدامات وکړي. دغه هیوادونه وایي داسې مناسب دلایل شته چې شاید دغه وسلې او پوځي وسایل د غزې او لویدیځ غاړې ته د خلکو پر ضد کارول کیږي. ټرمپ خپل ټاکنیز کمپاین په میشاګان ایالت کې په وروستۍ وینا پای ته ورسو. په دغه 2 ساعتونو وینا کې د جمهوریت غوښتونکي کاندید هڅه وکړه چې د خپلو کمپاینونو ډېرې ژمنې تکرار کړي چې د درنو تعرفو لګول او د غیر قانوني کډوالو مخه ونیسي. په خپل وروستي کمپاین کې ټرمپ استدلال وکړ چې په دې ټاکنو کې د هغه اصلي سیاله کاملا هاریس نه بلکې یو بد ډیموکراتي سیستم دی. هغه خپل پلویانو ته وویل موږ به په واشنگټن کې فاسد نظام مات کړو ځکه زه له کاملا هاریس سره سیالي نه کوم، بلکې زما سیال یو بد ډیموکراتیک نظام دی او بد خلک دي. روسیې په روان کال کې شاوخوا 3340 بهرني وګړو ته روسي تابعیت ورکړی دی. د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د فرمان په اساس هغو کسانو ته چې په اوکراین کې د روسیې په جګړه کې برخه اخلي کورنۍ ته د روسیې پاسپورت ورکول کیږي، خو تر اوسه روښانه ده چې په هغو کسانو کې چې نن اعلان شول یوازې پوځي پرسونل پاسپورتونه ترلاسه کړه که د هغوی کورنۍ هم د پوتین د نوي قانون له مخې له هغو کسانو څخه چې په اوکراین کې د جګړې خدمت ته نه حاضریږي. د پوتین د نوي قانون له مخې له هغو کسانو څخه چې په اوکراین کې د جګړې خدمت ته نه حاضریږي هم د روسیې تابعیت اخیستلی شي. د میرمن والک په وینا په دې ترڅ کې د روان 2024 کال په لومړۍ 8 میاشتو کې له څه باندې 1100 کسانو څخه تابعیت سلب شوی دی.
د بریتانیا صدر اعظم وایي له قاچاقبرانو سره به د تروریستي شبکو په څیر چلند وکړي څو د مانش کانال له لارې د مهاجرت مخه ونیسي. سږ کال تر 1.10 زیات کډوال د مانش کانال له لارې بریتانیا ته داخل شوي دي. کیر سټارمر د دوشنبه په ورځ د پولیسو د نړیوال سازمان انټرپول له چارواکو سره په کتنه کې وویل چې د غیر قانوني مهاجرت تر شا ډله د نړیوال امنیت لپاره جدي ګواښ دی. سټارمر وویل د انساني قاچاقو له ډلو سره بلکې د تروریستي ډلو په شان مقابله وکړي. د آلمان د بهرنیو چارو وزیر له اوکراین سره د 200 میلیونه یورو د نورو مرستو د چمتو کولو اعلان وکړ. ورته وخت کې د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر له خپل جرمني سیال سره په لیدنه کې د اوکراین پر خاوره د روسیې په برید کې د شمالي کوریا د لاس لرلو په غبرګون کې له اروپا څخه د پریکنده اقدام پوښتنه وکړه. د بالی ووډ مشهور ستوری شاهرخ خان د خپل 59مې کلیزې په مناسبت اعلان وکړ چې نور سګریټ نه څکوي. هغه وویل چې دا پریکړه د خپل میرمنې او ماشومانو په خاطر کړي او هیله لري چې له روغ ژوند څخه برخمن شي. د هالی ووډ په ستورو کې شاهرخ خان د سګریټ په څکولو مشهور دی. څو ځله اعتراف وکړ چې په ورځ کې تر 100 زیات سګریټ څکوي. د دغه پیژندل شوي او مشهور ستوري د ژوند طرز او روږديتوب بدلون په ټوله نړۍ کې د هغه د مینوالو لخوا تود هرکلی وشو. د کانونو او پټرولیم وزارت وایي چې د روان هجري لمریز کال له پیله تر اوسه د 1 میلیارډ 200 میلیونو ډالر په ارزښت 3 لوی تړونونه لاسلیک کړي دي. د دغه وزارت د ویان همایون افغان په وینا دغه قراردادونه د مالګې، ګاز او سیمنټو په برخو کې دي چې قراردادونه له کورني او بهرني شرکتونو سره لاسلیک شوي دي. د قانون او صنایع خونه وایي دا مهال له نورو هیوادونو سیمنټ او ګاز واردېږي او په دې برخه کې به پانګونه له افغانستان سره مرسته وکړي چې ځان بساینې ته ورسیږي. د افغانستان د سنوکر ملي لوبغاړی سالم محمد محمدي په نړیوال سنوکر سیالیو کې د خپل فلسطیني سیال پر وړاندې بریا خپله کړه. د بدني روزنې او ورزش مسؤلین وایي محمدي د فلسطیني سیال سره سیالي وکړه او په پای کې هغه ته 3-1 پایله ماته ورکړه. درنو لیدونکو دا هم د نن ورځې خبرونه له ملتیا مو مننه تر بیا ښې چارې.